برخدار څوک نشته په دې بچایي کې او په دې هر څه کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ تاسو په څه پوهیږئ تاسو پوهیږئ په دې چې دا کارونه د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی نو چې په دې خبره پوهیږئ نو بیا ورسره څنګه برخدار جوړئ یا دا او تاسو پوهیږئ مطلب او تاسو پوهیږئ چې دا کار لوی کفر او شرک دی د الله سره برخداران جوړول دا لوی کفر او شرک دی نو بیا څنګه کوئ وانتم تعلمون کې دا خبرم ده او تاسو پوهیږئ چې د الله سره څوک برخدار نشته نو څه ورسره په زور جوړوئ او په دې یو خبره باندې د دې مشرکانو دا شرک ټول دړي وړي کېږي دوی چې د چا بندګي هم کوي او چا تم پراته دي نو د دوی نه دا تپوس پکار دی چې دا ته چې چاته پروت دی دا مخلوق دی که خالق دی نو دی به جواب څه کوي مخلوق دی خالق خو ته نه وایي که نو چې مخلوق دی نو تم مخلوق نو ته به دته څنګه پروت یې او ته څنګه د بندګي کې که کاڼی دی که ونه ده که بوت دی او که انسان دی که پیری دی که نبی دی که ملائک دی ټول په دې کې دننه راغلي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون حدیث کې راځي صحیح بخاري کې دا حدیث دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی ما یو پیر د رسول الله سلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله په ګناهونو کې لویه ګناه کومه یوه ده وی راته وی ان تجعل لله ندا وهو خلقک لویه ګناه په ګناهونو کې دا دی چې ته د الله سره برخدار جوړ کړې حالانکې دغه الله ته پیدا کړی نو حیا تعالی نه درتله شرم وی تعالی نه درتو د الله د احسان دی هیر کو تړون وي تکون وي چې د توحید دا دلیل تا ونه لیدو تا وانه اورېدو چې الله پیدا کړی په خپله مني چې زه الله پیدا کړی نو چې کوم رب پیدا کړی به د هغه بندګي کوو که نو په دې ځای کې دعوت وشو اولنۍ اهمې خبرې ته چې هغه بنیاد دی او هغه کومه خبره ده توحید چې بندګي به یک یوازې کېږي د چا د الله دې ځای کې یو حدیث ورته بیان کم امام احمد راوړی دی په مسند کې د حارث اشعري نه هغه روایت کې دا دی وی یحیی علیه السلام دا خبره کړې وه چې الله ماته د پنځو خبرو امر کړی دی چې په دې به عمل کې او نورو ته به بیانې چې هغوی پرې عمل وکړي پای کې اولنۍ خبره دا ذکر کړې ده الله راته ویلي دي چې د خلکو ته ووایي چې دوی یک یوازې د الله بندګي وکړي او د هغه سره به څه شی نه شریک کوئ فإن مثل ذلك وی د دې مثال داسې دی الله اکبر وی د دې مثال داسې دی یو سړی دی اشترى عبدا من خالص ماله یو سړی دی ځان له غلام مری واغستو خالص په خپلو پیسو باندې واغستو په سرو زرو واغستو که په سپینو زرو واغستو نو بیا دا کس راولګېدو د سره کار شروع کړو غلام مری خو یې دې دپاره چې خدمت کوي نو دی په خپلو پیسو واغستو بیا د ده کار یې شروع کړو د سره کار شروع کړو نو چې د دې کار به څه فایده راتله هغه به بل چاله ورکوله د دې کار چې به څه فایده راتله هغه به بل چاله ورکوله د خپل مشر له به نه ورکوله چا چې په خپلو خالصو پیسو اخیستی دی نو بیا وی چې فایکم په تاسو کې کم یو کس دا خبره خوښوي چې د هغه سره د مرۍ غلامي د ده په پیسو اخیستی شوی دی او لګیا د بل چا دپاره دی غلام خو ډېره غټه خبره ده موږ به داسې مثال وایو چې نوکر یې د سره نوکر او غلام کې فرق یې که نوکر خو وختي طور تا سره په یو اجرت باندې کار کوي چې تنخوا ته دله ورکوي او کار دی بل چاله کوي تاسو که څه په دې خوشحاله یې ځکه غلي ناست یې سرمن به دې تاسو اړولي په 1 روپۍ باندې حالانکې دی ګوره ستا بنده نه دی دی ستا غلام نه دی دی مری نه دی دلته د حدیث کې دی روایت کې چې دا سړی خو مری او غلام دی په خپلو پیسو یې اخیستی دی خو لګیا د بل چا دپاره دی نو بیا وی وان الله خلقکم ورزقکم الله تاسو پیدا کړي یې تاسو له رزق در کړی دی نو څنګه د هغه سره برخداران جوړوئ موږ د الله بندګان نو چې د الله بندګان یو بیا څنګه هغه څوک پرېږدو چا چې پیدا کړي یو او د نورو بندګي کوو الله رب العزت د دغه شرک نه او خزعبلاتو نه دې الله موږ وساتي
او د مرګ پورې دی الله موږ په توحید باندې مضبوط ساتي. اوس دویمه مسله چې دین پې ولاړ دی هغه رسول الله وسلم باندې ایمان. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کچرت تاسو په شک کې یئ مما نزلنا على عبدنا هغه کتاب کې چې موږ رالیږلی دی په خپل بنده باندې فأتوا بسورة من مثله نو راوړئ یو صورت په شان د قرآن وادعوا شهداءکم او راوغواړئ خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچرت تاسو رښتیني یئ فإن لم تفعلوا بس کچرې دا کار ونه تاسو ولن تفعلوا او هیڅ چرې کولی نشئ فاتقوا النار نو بس ویریږئ د اورنا التي وقودها الناس والحجاره هغه اور چې خشاک د هغې خلک او کاڼي دي اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی کافرانو لره. و دې ځای کې دعوت دی په رسول الله وسلم باندې ایمان راوړو ته. کیدای شي یو سړی باندې دا سوال وکړي چې دې ځای کې خو د پیغمبر باندې د ایمان راوړو خبره نه ده شوې. دلته خو دا خبره شوې ده که تاسو په شک کې یئ د دغه وحي نه کومه وحي چې په رسول وسلم راغلې ده نو بیا د دې په شان راوړئ. دې ځای کې د پیغمبر خبره کوم ځای کې شي چې په هغه ایمان راوړئ. نو جواب دا یاد که چې کله ته په شک کې شوې د وحي نه وحي کې د شک پیدا شو په قرآن کې په صحیح حدیثونو کې معنی دا چې په رسول وسلم باندې د ایمان نشته او چې کله دې په رسول وسلم باندې ایمان راوړو مضبوط ایمان او هغه دې رښتینی ګڼو نو بیا به ته هغه خبرې منې کومې خبرې چې په هغه باندې الله رب العزت رانازلې کړي دي. ځکه دلته الله دا خبره ذکر کړې مکې مشرکانو قرآن نه منو. ولې نه منو؟ پیغمبر یې نه منو. ځکه چې دا قرآن موږ ته د پیغمبر په واسطه راغلی دی چې پیغمبر دې لرې کو ته دا قرآن څنګه ثابتې څنګه ته دا ثابتې لکه دا منکرین د احادیثو چې کوم دي دا چې په رسول وسلم پورې مسخرې کوي د هغه په خبرو پورې والعیاذ بالله دوی ته موږ دا وایو که تاسو د پیغمبر ته لرې کوئ او د ده د حدیثونه ته لرې کوئ او د سند نه د پیغمبر وباسئ ته دا قرآن څنګه ثابتې ما ته دې څوک بې ثابت کړي که موږ چې سند کله د قرآن بیانو او شروع کو د خپل ځان نه او بیا رسو بره او بیا صحابه کرامو ته بیا رسول الله وسلم ته بیا جبریل ته بیا الله ته نو چې رسول الله وسلم ته لرې کړي ته د قرآن چا بیان کړی دی نو ځکه دا خبره یاده کړه الله مشرکانو ته دا خبره په دې کوي چې هغوی د قرآن نه انکار وجه دا و چې هغوی د پیغمبر نه منو که په دې ایمان راوړی بیا قرآن هم منو نو دا خبره په دې کې دننه راغله چې دلته دعوت دی دې خبرې ته چې په پیغمبر ایمان راوړي ورسره دا خبره ټل شوې ده چې په پیغمبر دې ایمان راوړو نو قرآن به رښتینی ګڼي او که چېرته تاسو یې په شک کې اوس دا مسله یاده که وان کنتم فی که چېرته تاسو په شک کې نو ټول خلک خو په شک کې نه دي که نه ځکه که چېرته نو دې کې خبره هغه چاته شوه چې څوک پکې شکیان دي چې څوک شکیان نه دي دا خبره د هغوی دپاره نه ده او که چېرته تاسو په شک کې یې مما د هغه څه نه نزلنا چې راکوز کړی دی موږ بار بار دې خبرې ته بیانولو ته ضرورت نشته الله بره دی په عرش د پاسه څنګه چې د هغه سره ښایي قرآن یې رالیږلی دی نزلنا علی عبدنا په بنده خپل باندې دا ټول نه اوچت مقام دی چې یو کس د الله بنده شي نو دې ځای کې الله پیغمبر ته بنده ویلی دی نږدې ورځو کې موږ په دې باندې خبره کړې وه په سوره فاتحه کې نو رسول صلی الله علیه وسلم که ډېر اوچت دی خو د الله بنده دی نو که تاسو وی شک کې الله وی فأتو بسورة من مثله یو صورت راوړئ یو صورت په
پشان د دې قرآن چې تاسو پکې شک کوئ. تاسو خو پخپله الله ورته وایي چې تاسو خو بلاغت والا یې، فصاحت والا یې، په عربۍ ښه پوهېږئ، او تاسو وایئ چې دا قرآن د الله کلام نه دی، دا د رسول صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی. تاسو به کوم به یو صورت د ځان نه جوړ کړئ راوړئ که نه. ګوره الله رب العزت چیلنج ورکړی دی، تحدي ورکړې ده کافرانو ته په یو څو طریقو سره. یو دا چې د دې قرآن په شان قرآن راوړئ، فلیأتوا بحدیث مثله، سورة الطور کی دی داسې قرآن دی راوړي بل ځای جوړ دي کی. بلکې الله رب العزت سورة بني اسرائیل کې وایي قل لئن اجتمعت الانس والجن، که چېرته د پیریان او انسانان ټول راجمع شي على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، چې د دې قرآن په شان یو قرآن راوړي، لا یأتون بمثله، نشي راوړي. ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر که د پیریان ټول او انسانان ټول پکې د یو بل مرسته وکړي، خو د دې قرآن په شان قرآن څوک نشي راوړي. نو دغه چیلنج خو نه چا پوره کړی دی، نه به یې څوک پوره کړي او نه یې پوره کولی شي. دویمه مرحله دا ده، الله وایي د دې قرآن د سورتونو په شان 10 سورتونه راوړئ. سورت هود کې دي قل فأتوا بعشر سور مثله، 10 سورتونه، ډېر نه 10. او د آخریني لنډ سورتونه چې کوم دي په دې کې 10 کم لنډ سورتونه دغه شان راوړئ. دا د هغوی په وس کې نه وه. ښه درېیمه بیا خبره ورته الله د دې نه هم راکمه کړه، ویې د دې صورت د دې قرآن د صورتونو په شان یو صورت راوړئ، فأتوا بصورت من مثله. او قرآن کې د ټول نه لنډ صورت هغه سوره کوثر دی، 3 آیتونه راوړئ. خو دا کار هم هغوی نشو کولی. بیا ورسره دا خبره یاده کړه چې دا چیلنج الله یوازې په مکه کې ګورې مشرکانو له نه دی ورکړی، دا خبره الله په مکه کې هم کړې ده. سورة الطور، سورة یونس، سورة هود، سورة بني اسرائیل، دا ټول مکی سورتونه دي. او په مدني سورتونو کې هم شوي ده، لکه سوره بقره، دا مدني سورت نه دی. هر وخت الله دا خبره کړې ده، وایي څوک شتي چې راوړي د دې په شان، هېچا نه دی راوړی. موږ دا نه وایو چې کوشش نه دی شوی، کوشش شوی دی، ښه چل ول شوی دی د اسلام خلاف، د قرآن خلاف، او اوس هم روان دي، خو په دې کې څوک کامیاب کېدی نه شي. او دا نښه د دې ده چې دا کتاب یقیني د الله کتاب دی، یقیني د الله کتاب دی، په دې کې څه شک نشته. او د رب العالمین چیلنج ګوره بیا داسې نه دی، ودعوا شهداءکم من دون الله. ودعو دعا را بللو ته وایي، او راوبلئ ګواهان خپل، مولیان خپل، بوتان خپل، مشران خپل، ملګري خپل، دا ټول به کې دننه راوي چې څوک کوم خوښ دی الله وایي راوي غواړئ من دون الله، سوا د الله نه. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو په دې خبره کې رښتیني یئ چې دا قرآن د الله کلام نه دی، که تاسو په دې کې رښتیني یئ، بیا راوړئ د دې په شان کلام. نو ځکه الله رب العزت چې کوم دوی له چیلنج ورکړی دی، هغه دوی کولی نه شو. نو ورته ویل فإن لم تفعلوا، بس که چېرې دا کار تاسو ونه کړو، ولن تفعلوا، چېرته کولی هم نه شئ. خبره یې ختمه کړه. تاسو کړی نه دی، کولی نه شي، نه په ماضي کې کړی دی، نه په مستقبل کې کولی شي. او د قرآن په شان خبرې به څوک راوړي؟ د قرآن د الله د خبرو د اسلوب ته وګوره، داسې به څوک راوړي؟ د الله رب العزت د خبرو د بلاغت ته وګوره، د فصاحت ته وګوره، داسې به څوک بیان کړي؟ بیا په قرآن کې احکامات دي د دین، داسې به څوک بیان کړي؟ بیا په قرآن کې علم د هر شي دی، د شپې، د ورځ، د انسان، د زناور، د پیریانو، د ملایکو، دا به څوک بیان کړي؟ بیا په قرآن کې د غیب و خبر پروت دی، د غیب و دا خبر به پکې څنګه بیانې؟ بیا په قرآن کې د پخوانو خبر پروت دی، د پخوانو خبر به پکې څنګه بیانې؟ نو داسې قرآن به څوک راوړي؟ ځکه الله وایي فإن لم تفعلوا، نفي وکړه، که چېرته دا کار تاسو ونه کړو، ولن تفعلوا، کولی نه شئ، لا فيما مضى ولا فيما هو آت، نه په ماضي کې کړی دی او نه په مستقبل کې کولی شئ. نو چې نشئ یې کولی، نو بیا د اور نه ولې نه یېرېږئ؟ دلته دا فایده هم راووته د رب العالمین مهرباني وره. یری د اور نه هغه څوک چې د الله خبرو ته دروغ وایي، دا د الله مهرباني ده.
دا د الله رحم او کرم دی. یو سړی ورسره دشمني کوي توحید ولا نه مني، یو سړی ورسره دشمني کوي قرآن ولا نه مني، پیغمبر ولا نه مني، او هغه یې یری د اور نه چې د اور نه ویریږه. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. الله اکبر. دا اور داسې اور نه دی څنګه چې د دنیا دا دی. د دنیا اور دا په خشاک په لرګو او په داسې څیزونو سره تیزیږي. هر چې اور د آخرت دی نو دا په انسانانو او په کاڼو سره تیزیږي. څومره چې ورته انسانان ورچې دا اور راګرمېږي، څومره چې ورته کاڼي ورچې دا اور راګرمېږي. دا اور ګیس ته، لرګو ته، بجلۍ ته، دې ته ضرورت نه لري چې په دې به راتیزیږي دنیا د اور په شان. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا اور په دې دنیا کې چې تاسو بلوئ که نه، دا د آخرت هغه اور هغه اویا مرتبو کې یو درجه ده. د آخرت اور یو کم اویا مرتبې د دې اور نه زورور دی، یو کم اویا مرتبې. او دې معمولي اور ته موږ ټینګېدی نه شو. هغه ټینګېده پرېږده چې به بدن دې راشي. په دې ژمي کې چې ته ځان ته کله هیټر ولګې که نه او لرګي بل کې نږدې ورته کېناستی ډېر نه شي. سوچ وکړه چې دغه جهنم ته یو سړی ولیږي چې هغه د هغې هغه اور یو کم اویا درجې د دې اور نه زورور دی. د ده به هلته څه حال وي. الله یری د کافران د دغه اور نه یرولي موږ هم دي. قرآن کې ګوره زیری دي او یره ده. زیری د هغه چا دپاره چا چې د الله منلي ده، یره د هغه چا دپاره چې د الله یې نه ده منلې، که کافر دی او که مسلمان دی، او ټولو دپاره یره ده. بیا الله مخکې دا خبره ذکر کړې ده، اعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی دا اور د چا دپاره؟ کافرانو دپاره. دلته یو څو مسلې. یو دا فایده راووته چې اصل دا اور د کافرانو دپاره دی، مسلمانانو دپاره نه دی. دا د خوشحالۍ خبره ده. اصل دا اور پیدا کړی شوی کافرانو دپاره دی، مسلمانانو دپاره نه دی. نو که څوک وایي چې دا مسلمانان چې به ورته ځي، نو موږ دا وایو چې موحد مسلمان، شرط دا دی چې عقیدې د توحیدي، عقیدې چې د شرکي دی هم د کافرانو سره دی. عقیدې چې د توحیدي دا مسلمان که جهنم ته لاړ شي دی به عارضي ځي، بیا به څه وخت بعد راوځي، ځکه چې جهنم د ده دپاره نه دی تیار کړی شوی. دویمه مسله وایي تیار کړی شوی دی زموږ د ایمان او عقیده ده چې جهنم او جنت اوس هم شته. جنت باره کې به راشي اعدت للمتقین، تیار کړی شوی د پرهیزګارو له. جهنم باره کې راغلی اعدت للکافرین. نو جنت اوس هم شته او جهنم اوس هم شته. بعض خلک کوم چې عقلانیان دي، عقل استعمال، چې دا کوم ځای کې دی، دا جنت به په کوم ځای کې دی دومره غټ، او دا جهنم به په کوم ځای کې. وایي جنت او جهنم پرېږده، زه تا نه صرف دا تپوس کوم چې تا په دې دنیا کې څو ملکونه لیدلي دي. نو دی به زیات نه زیات خپل ملک یاد کړي، او که مسافري کړي هغه ملک به یاد کړي. دا هغه کوم څه چې ښکاري دي تا په هغې کې صرف دا دنیا لیدلې ده، او تپوس دا کوي چې جنت په کوم ځای کې ده او جهنم کوم ځای کې ده، دا به څنګه دا به ولي. د رب العالمین د قدرت په مخ کې دا سوالونه مه کوه. که سوال د علم د زیاتولو دپاره کې هغه جدا مسله ده، خو به طور د اعتراض ما راته ووایي که نه په دې دومره غټه دنیا کې بهر ته ترې نه وځو، صرف په دې دنیا کې تا فی الحال یو څو د شمار څیزونه او ځمکې لیدلي دي، داسې لیدلي دي، او ته بیا راته تپوس کوي جنت څنګه او جهنم دا دومره غټ کوم ځای کې. نو دا اعتراض د هغوی باطل دی. د دې نه بعد اوس الله رب العزت هسې یو حدیث مې ذهن ته راغی، او ډېر د یېرې حدیث دی، صحیح مسلم کې دی، موږ یو پیر دوه بیان کړی هم دی. ابو هریره رضی الله عنه وایي موږ یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، او په دې کې یو ګړز موږ واورېدو. وی راته وایي چې تدرونه ما هذا، دا ګړز تاسو واورېد دا څه شي دی؟ وی موږ ورته وایي چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته ده. وی هذا حجر رومي به في النار منذ 70 خريفا، دا یو کاڼی یو ګټ اور ته ګزار کړی شوی دی د 80 کاله مخکې. فهو يهوي في النار الى الان
حتى انتهى الى قعرها نن اغا کاڼې اغا ګټ اغا د جهنم اغا ویښ ته ورسېدو. الله وی د دې اور نه ویریږي. فاتقوا النار. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي وی د دې جهنم نه ځان بچ کئ ولو بشق تمره. که نور څه د سره نه وي که نه او هېڅ د سره نه وي نیمه کجوره د سره ده دا د الله په لار کې ورکړه خو چې د اور نه بچ شي. د دې اور نه ځان بچ کول غواړي. الله دې ته موږ ټوله ذات کړي. اوس د دې نه بعد زیری د مؤمنانو دپاره او دا خبره موږ عامو درسونو کې هم بیان کړې د تفسیر هر دوره کې او دلته یې یاده که بیا به یې نه بیانو. دا د الله طریقه ده چې د جنت په باس پسې د جهنم باس کوي په جهنم پسې د جنت باس کوي. اکثر په یره پسې زیری بیانوي په زیري پسې یره ورکول دي. ولې چې امید او یره دواړه یو ځای. الله نه یریږم الله نه امید هم ساتم. موږ د جهنم ایتونه واورېدو چې دا خو تیار شوی د کافرانو لپاره بس دکه جهنم دی. الله وایي نه نه چا چې منلي دی د هغوی هم واوره که نه. دا خو د نافرمانو خلکو انجام دی. دا خو د مشرکانو انجام دی. دا خو د قرآن نه د منکرینو انجام دی. خو چې کومو منلي ده اوس راشه هغې ده. وبشر الذین آمنوا او زیری ورکه هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک ان لهم جنات چې بېشکه د هغوی دپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه. ولې هسې د فایدې دپاره ته ذکر کړم. په قرآن چې سړی پوهېږي دله الله نه اشنا رڼا ورکړې ده. درته دا هم پته وي چې قرآن کې او په کوم ځای کې ودرېږي او په کوم ځای کې نه. دې هلته دې خبره پوهه ده. لکه اوس ته لګیا یې چې تاسو ته د دې تفسیر اهمیت معلوم شي او د ترجمې ته اوس لګیا یې وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري ودرېږي او زیری ورکړه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک چې بېشکه د دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي به. په تجري باندې ودرېده مناسب دی؟ جنتونه بهیږي خو ته ودرېدې او دا نعمت الله هغه چاله ورکړی څوک په قرآن پوهېږي. کېدای څوک دا وایي چې موږ له صحیح ویل نه راځي او ته پکې دومره جوور لاړې. نو چې دلته راشي که ودرېږي ان لهم جنات چې د هغوی لپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار بهیږي لاندې د هغې نه ولي. دا یو فایده او چې دې علم ته وپسخېږئ او کوشش وکړئ او محنت وکړئ چې د الله په کلام باندې ځان پوه کړئ. ها زیری ورکه. زیری بشارت خو تاسو ته معلومه ده چې یو چا له داسې خبره ورکول چې هغه پرې خوشحاله شي. قرآن زیری هم ورکوي یره هم ورکوي او دا کار د رسول صلی الله علیه وسلم دی. بشیر او نذیر دی. یره هم ورکوي زیری هم ورکوي. ما ته یو ورځ یو کس وي وایي ستا د بیانونه زما ډېر زیات خوښ دي خو دا د دې جهنم او د قبر او د آخرت د بحث چې ته شروع کړې که نه بس دغه بحث چې دی دغه بیا ډېر د یرې بحث یو. نو که صرف دغه نور بحثونه وی نو ډېره مزه کوي. نو ما چې دا بحث مې پرېښودو بیا خو کیسه ورانېږي. بیا خو ته صرف ډډه لګوې خپه په خپه باندې چې خوشحاله به یې خو چې دا بل بحث پکې کوو نو یریږي پکې هم. نو ځکه ما توله دې برابر ده ځکه ته برابر روانې. که صرف د جنت باز شروع کو الله غفور رحیم دی یو بس بیا خو به ټول ډډې ولګوي. او که صرف د یرې باز شروع کو نو بیا به ټول خلک صرف یریږي او د الله نه به څوک امید نه ساتي. نو موږ کار په منځ کې به روان کړی یره او زیری. یره او امید. نو زیری ورکه چاته آمنو چې ایمان یې راوړی. د ایمان خبره مخکې شوې وه سورې بقرې په اولني درس کې شوې. ایمان ساته ایمان یې راوړی مطلب الله یې منلی د عقیدې برابر ده یوازې الله بندګي کې او نیک اعمال یې کړي دي. نیک
اعمال یې کړي. ګوره یو خبره به ته ذکر کړم، موږ بل اوس دا وایي چې ایمان څه ته وایي. ایمان کې 3 خبرې لازم دي، په ژبه اقرار، په زړه کې تصدیق، په اندامونو باندې عمل. نو که الله داسې ویلی چې هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی نو په دې کې عمل دننه رانغی راغی که نه. نو بیا سره وعملو الصالحات او کړي دي نیک عمل. اهمیت د نیکو اعمالو چې ته به نیک عمل کې صالح عمل به کوې. صالح موږ ته نیک عمل وایو، عربی کې صالح عمل. او صالح په اصل کې برابر ته وایي په لغت کې، برابر ته، مناسب ته. نو برابر عمل هغه دی چې هغه ته د نیک عمل ویلی شي چې هغه خالص د الله دپاره او په طریقه د رسول وسلم وي. لږ ساعت مخکې دا خبره وشو. دا زیری ګوره د هغوی دپاره دی ښه، چې چا کې دا 2 کار یي، هر چا دپاره نه دی. زیری د څه دی؟ د دوی دپاره به جنتونه یي. جنات جمع د جنه ده، جنه موږ چې ورته جنت وایو. او په اصل کې ګوره دی پیری ته جن ویلی کېږي. جن ورته ولې وایي؟ ځکه چې دی پټي د انسانانو د سترګو. ماشوم چې د مور په خېټه کې هغه ته جنین وایي په عربۍ کې. ولې؟ ځکه چې دی پټي. نو باغ ته په عربۍ کې جنت په دې ویلی کېږي ځکه چې دا په ونو کې پټي. الله به ورکوي دوی له باغ نه باغونه. دلته داسې نه دي وایي چې ان لهم جنه، ان لهم جنات. دا خبره ترې راووته چې جنت ټول یو قسم نه دی او نه یو جنت دی. او بیا مرتبې پکې یو مرتبه 2 نه دي، ډېرې مرتبې دي. خپلو ځایونو کې خبره بیان شوې. ګوره دا خبره یاده کوي، د انسان د ژوند دپاره یو څو خبرې ډېرې بنیادي دي. د ټول نه اهمه خبره د ژوند دپاره هغه د ستوګنې ځای دی. زموږ دا منډم په دې دنیا کې کم مقاصد چې دي، پای کې یو مقصد زموږ دا دی چې موږ ته د ستوګنې ځای برابر شي. که نه داسې نه ده؟ ستاسو نه لګي کسله کور سره ځان هم پسې تباہ و برباد کړو. ضرورت دی، خو موږ خبره د ضرورت نه اړولې ده. دغه اوس زموږ زیاتې دي. ضرورت زموږ په دې هم پوره کېږي چې یو چت راته وي او بس ګزاره حال یو ژوند پکې رواني سړی په پرده کې. خو د موږ خو بیا په چت پسې نورې قیسې هم دي. نو بیا پسې خوا او شاته هم ټوټې دي. د علاقه د الله دا ځمکه ټوله رانیول وغواړي، یو مسله خو نه ده. نو دا موږ ځان ته ګرانه کړې ده. دومره ګرانه هم نه ده، ګرانه ده خو دومره ګرانه هم نه ده څومره چې موږ ګرانه کړې ده. کار به ډېر اسان شوی وی، خو که موږ چې دی قناعت را پکې وی یا قناعت را پکې وی، موږ په دې لږه ګزاره کړې وه نو بیا به خبره اسانه. الله یې دغه صفت موږ کې پیدا کړي. نو رب العالمین دلته دا وایي چې د ستوګنې د ځي خو داسې بندوبست شوی دی، تپوس یې مه کوه. جنات باغونه دي، بیا داسې باغونه چې هغې نه لاندې ولي بهیږي. ګوره دا خلک داسې وایي، په زموږ په ژبه کې هم داسې ویلی کېږي، عربۍ کې هم داسې ویلی کېږي. یاره داسې بنګلې جوړه کړه لاندې ترې ولي روانې دي. د بنګلې لاندې چېرته وله نه وي. ګوره مطلب دا دی ولی په هغه ځای کې بهیږي چې هغه مناسب ځای دی د ولو د بهیدو لپاره. اکه د بنګلې له لاندې نو د بنګلې د یو برخې لاندې روانې دي. دا مطلب نه دی چې مکمل آبادي او دې لاندې ولي بیا او دته ښکاري نه، بیا خو ترې فایده نه نشي اخیستی. دا ولي که راغلي دي د دغه لاندې د بنګلو لاندې نو هغه یو خبره منلی کېږي، خو د باغونو لاندې ولي نه بهیږي. او حالانکه دلته الله څه ویلي دي؟ وایي دا ولي بهیږي د څه لاندې؟ د کور لاندې نه دي ویلي، د باغونو لاندې. د باغ لاندې هم چې ته وله لیدلې ده؟ نه. موږ وایو باغ د ولي ته لاندې بهیدي. مطلب دا چې باغ کې دننه ولي بهیدي، د کور لاندې پکې وله روانه وه، د ونو کې روانه وه، په غره کې روانه وه، دا صحیح ده. خو لاندې ځمکه کې وله څه کوي؟ ورسېدی پې که نه؟ نو دا موږ هم داسې وایو. مطلب دا یعنې موږ وایو داسې ځمکه د ولي ته لاندې بهیدي. نو لاندې مطلب دا نه دی چې د ځمکه کې دننه پټې روانې وي. مطلب دا چې د ځمکه کې داسې ځایونه دي چې هغې کې ولي روانې دي. او بیا یو خبره ته ذکر کړم، په دې کې نه ورننوځم په تفصیل کې، ځکه که د جنت په تفصیل کې ورننوتو نو بیا چې سړی راوتی هم نه شي. خو صرف یو خبره رسول صلی الله علیه وسلم وایي
وی په جنت کې چې کومې ولی دي که نه هغې کې کندې نشتې کندې لکه زمونږ د دنیاوي ولی چې دا په یو کنده کې په یو لار روانې که نه زه یې وله کنستی شوي زه یې وله جوړ کړې ابه د ځمکې په دې مخ داسې روانې خوند دا ډېر کوي که په کنده کې چې روانې هغه خوند کوي دا د ځمکې په دې مخ چې روانې الله دې موږ ته نصیب کړي او بیا به کې قسمه قسم ولی دي دا تذکره قرآن کې شتي سورت محمد کې ده که نه یو وله پکې د شرابو ده بله وله د ګبین ده بله وله د پیو ده نو درېیمه وله هغه د اوبو ده ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار دویم ضرورت چې کوم دی د ژوند ډېر اهم ضرورت هغه دا چې رزق استوګنې به ځي به څه شی رزق اهم دی و که ته ځان له ډېر مزېدار ځای برابر کړې او رزق نه وي نو څه به وکړي نو ځکه دا د ژوند ضرورت دی دا ضرورت الله د جنتیانو پوره کړی دی کلما رزقوا منها من ثمره هر کله چې ورکړی شي دوی ته د هغې نه څه میوه رزقا دپاره د خوراک قرآن کې به راشي ځای په ځای چې په جنت کې هر قسمه میوه شتي قالوا وی به جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه څه دي چې راکړی شوي وو موږ ته مخکې د دې نه واتوا به متشابها او راوړی به شي دوی ته دا رزق چې یو شان به اوس دلته دا خبرې یادې کړه موږ اوله کې ویلو چې موږ به خبره مختصر کوو ډېره اوږده نه کلما رزقو هر کله چې ورکړی شي دوی ته څوک یې ورکوي الله من ثمره څه میوه میوې ډېرې زیاتې دي خو چې کله دوی ته یو میوه ورکړی شي رزقا دپاره د خوراک دپاره د خوراک قالو وی به هذا الذي رزقنا من قبل دا میوه خو موږ ته مخکې نه و راکړی شوي د دې دوه تفسیره دي یعنی موږ ته مخکې نه و راکړی شوی په دنیا کې دا خو دنیا کې هم وه نو ځکه روایاتو کې راځي هم داسې آثارو کې هم چې د دنیا د میوو او د آخرت د میوو نومونه یو شان دي خوندونه بدل بدل دي نو کله چې جنت کې مثال کیله ورکړی شوی یو کس ته وایي چې دا خو دنیا کې هم راکړی شي یا دا چې دی به کیله وخوري بیا د هغې نه بعد دته بله کیله ورکړی شو نو دی به وایي چې دا خو اوس ما خوړلې وه خو چې دی کله د هغې نه د پوستکی لرې کړي او خوراک یې شروع کړي نو د هغې خوند به د هغه اولني نه جدایي او چې څو پورې همیشه دپاره جنتیان جنت کې دي که نه دوی چې دا میوې خوري د هرې خوند به د بلې نه جدایي یوازې دې نعمت ته وګوره چې دا بندگان د الله دوی د یو خوند نه ماړه نه شي او تنګ نه شي ځکه جنت کې د ستړیوالی تنګوالی دا نشته نو د هر زه دا هم نه یم چې د کیلې خوند جدا دی د مالټې جدا دی خو جدا په دنیا کې هم دی خو زه یم د مالټې د دانې خوند د بلې مالټې د دانې د خوند نه جدا دی نو دوی به دا وایي یو مالټې وخوړه بیا بله خادمانو راوړه هغه خو چې دا خو اوس ماله راکړی شوی نو ته خو یې وخوره ته خو یې وڅکه کله موږ داسې کوو که نه ګوره لکه اوس موږ دلته مالټې خورو بیا ملک ته یو کس ورغی او ته مالټې کېښودی شوې نو هغه وایي دا مړه دا خو په سعودي عرب کې موږ خوړلې ښه ډېرې نو هغه ورته ته خو یې وڅکه که نه د دې خوند جدا دی د دې د مالټې خوند د عربو د ملکونو د مالټې نه خوند د هغې جدا دی ته خو یې وڅکه که جنت کې هم دغه قیصه روانه ده نوم یو شان دی ظاهره کې یو شان خوند بدل ځکه الله وی واتو به متشابها او راوړی به شي دوی ته دا میوې یو شان په څه کې په رنګ کې په نوم کې فقط اختلاف په څه کې دی اختلاف هغه په خوند کې دی او څومره میوې چې دنیا کې شتي چای کې لږې موږ ته معلومې دي لږې ګورئ په دنیا کې ډېرې میوې دي کله نا کله زه داسې بعض ویډیوګانې د دې میوې وګورم که نه څه ناشنا میوې په دې ملکونو کې شتي چې هغه موږ لیدلي نه دي خو دغه ویډیوګانو کې ولیدې او نه م سکلي دي
اوس دا کمې میوې چې موږ ته معلومې دي دا هم شتي، دا کمې چې موږ دنیا کې نه دي لیدلي دا هم شتي، او په دې د پاسه پکې نورې هم شتي. خو که خیال هم کړی بله فایده، زه چې هر ورځ درس راځم زه به نن خبره ډېره مختصر کړو، خو قرآن سړی نه پرېږدي. بله فایده هغه دا واله، اکثر د جنت په میوو کې کجوره ذکر کیږي، انګور ذکر کیږي، انار ذکر کیږي، دا یو څو میوې ډېرې زیاتې ذکر کیږي. د کیلو ذکر هم راغلی سوره واقعه کې شته. نو میوې خو ډېرې زیاتې دي، الله وایي بې شماره دي. نو ولې یو څو؟ دا په دې چې دا یو څو د ټولې دنیا د انسانانو پېژني، دا یو څو ټول پېژني. د دنیا په هر ګوټ کې چې انسان دی هغه د یو څو میوې پېژني، او ډېرې میوې داسې دي چې هغه لا موږ لیدلي نه دي. که نو هغه الله قرآن کې موږ ته ذکر کړي نو موږ هغه خبره هغه شان نشو محسوسولی. تا ته یو سړی وایي راشه پروګرام کړی دی او په هغې کې چې دی نو د غوښې تیکه پخ کړی شوې ده، نو که تا دا تیکه خوړلي مخکې نو خونه او ذایقه ستا خوله کې شتي، نو ته به یا به ورته خوشحاله یا به ورته وایي چې نه ځکه چې ستا خوښه شوې نه ده. خو که تا دا تیکه چېرته لیدلي نه دي خوړلې ده، نو ته د هغه په دې خبره ونه رسېدې، نو ته به هغه ته بیا ووایې تیکه څه ته وایي. نو ځکه الله موږ ته قرآن کې د یو څو میوې ذکر کوي، دا که معروف دي هغه مشهور دي، نورې میوې خو ډېرې زیاتې دي. دا ضرورت پوره شو د رزق. نو بل ضرورت دا دی د انسان چې د ده سره دې ملګری وي، د ښځې سره خاوند او د خاوند سره ښځه، نو ژوند روان وي. اوس زموږ دې ژوند ته وګوره که په دې دریو خبرو پسې ټوله منډه روانه ده. الله اکبر، دقه درې خبرې دي. اول منډه چې سړی ځوان شي دغه د ښځې کیسه روانه ده، د ښځې کیسه روانه. بیا چې هغه مسله الله حل کړي بیا د مزدورۍ منډې روانې شي، چېرې اوس رزق رزق او رزق او پیسې او پیسې، دغه مسله ورسره روانې. بچي وشو نو اوس د کور غم سټارټ شو، یو کور پکار. دا درې اهم ضرورتونه دي. نو دا په دې جنت کې شتي ښایسته باغونه، باغونو کې ولي او مزیدارې میوې. نو د هغې نه بعد الله رب العزت بل نعمت ذکر کړی دی، ولهم فیها ازواج، او د دوی دپاره په دې کې بیبیانې دي، مطهرة پاکې کړی شوي، وهم فیها خالدون، او دوی به په دغه جنتونو کې همیشه وي. بل نعمت دا ذکر شو چې الله به جنتیانو له بیبیانې هم ورکوي. هغه د دنیا دا بیبي هم کیدی شي او هغه حور عین هم دي. حورې هر چا ته میلاویږي، تفسیر خپل ځایونو کې شوی دی. او د جنت ته بیبي هم تا ته جنت کې میلاویدی شي په شرط دی چې خاوند او ښځه دواړه جنت ته لاړ شي، دا ملته میلاویدی شي. خو بیا هغه بیبیانې داسې نه دي څنګه چې دنیا ده دي، هغه ښځې داسې نه دي څنګه چې دنیا ده دي. الله وایي ازواج مطهرات، پاکې کړی شوي، پاکې دي د ماهوارۍ نه، د نفاس نه، د بچي د راوړو نه، د حمل نه، د ډکو میچازو نه، تشو میچازو نه، د لاړو نه، د ګندګۍ نه، د بدبوی نه، د هر څه نه پاکې بیبیانې. ځکه چې د جنتیان نارینه چې کوم دي هغه هم د دې هرې قسمه ګندګۍ نه الله پاک کړي دي. نو دغه شان د هغوی بیبیانې هم هغه به پاکې کړی شوي. او کله چې الله رب العزت وایي که نه پاکې کړی شوي، نو صرف ظاهري طهارت نه، باطنی طهارت هم دی. حسد نه به یې زړه پاکي، کینه به پکې نه وي، دروغ به نه وایي، بد اخلاقه به نه وي، دا دننه ګنوالی دی. او د زنانو چې کوم فطرتي غیرت دی په دنیا کې، دا چې بنې کوي د یو بل سره، دو زنانې د یو بل سره کوي، دا به ملته نه وي. ولې؟ ځکه چې دا سړي ته ټینشن جوړوي،
دا ټینشن سړي ته جوړوي چې دوه ښځې په دنیا کې چا کړي، اته به پته یا درې یا څلور، یو سوی بل سوی، او دا د زنانو فطرت دی، د دې نه بغیر کیدی نشي. که څوک دا وایي چې زه دوی واده کوم خو شرط پکې دا دی چې دواړه یو بل په سر ګرځوي، نو د ده په اصل کې اراده نشتي، د اراده نشتي، نو هوښیار دی، خبره اوس دغه راټینګه کړې ده داسې خبره چې هغه نه کېدو واله ده. دینداره زنانه چې یو بل سره او بني، نو د هغوی دغه قسمه خبرې دا غیرت چې کوم فطرتي ده راځي، خو هغه دې درجه کې مرتبه کې نه چې خاوند ته پکې نقصان رسوي او د خاوند عزت خرابوي او د هغه کور خرابوي، د بیا دینداره زنانې دي. نو دا به جنتیانو زنانو کې نه وي، که اوس یو سړی د هغه سره هوري دي دوه، او یا ول الله د دنیا دا بیبي مو ورکړې، دوی به د یو بل سره دا کیسې نه کوي چې تا خوا وخندل او تا دې خوا وخندل، تا هغې ته ووایي چې سلام علیکم، ما ته دې ونیوي سلام علیکم، او تا خوا لاړې او دې خوا لاړې، دا کیسې بالته دا بالته نه وي. د انسان دا طبیعت داسې دی که نه چې کله د رزق ترتیب برابر شي که نه، د رزق ترتیب او بیا د کور ورسره ترتیب برابر شي، بیا د بل سوچ شروع کړي که نه، زموږ دا سوچونه نه ختمېږي چې یاره دا نعمتونه رانه ختم نه شي. لکه په کار شو په یو ځای کې 1,000 روپۍ تنخواهي ده، نو اوس اوله ورځ د خو سوچ د دې سره دی چې د دې کار نه به ونه باسي، لکه لږ صبر وکړه نو ته خو اوس راغلی. دا یره د انسان سره وي. که کور یې جوړ کړو مزېدار، هسې چې زما به څو کاله په دې کور کې پاتې، دا خو اوس جوړ شو. 50 کال عمر کې ما کور جوړ کړو، 40 کال عمر کې ما 80 کال، زما به پاتې څو کال، د سره دا غم شروع شو. هغه به ته یقیني ځي، که 2 پاتې دي او که 100 پاتې دي، خو ته به ته ځي. رزق ستا په دې مه هېرېږه، څو پورې چې دا سا کته بره کېږي ستا رزق تا ته هغه میلاوېږي. دا یره الله د جنتیانو ختمه کړې ده، تاسو مه هېرېږي. وهم فیها خالدون، دوی به همیشه دغه جنتونه دي، همیشه دغه بیبیانې دي، همیشه دغه میوې دي، همیشه دغه خنداګانې دي، همیشه دغه خوشحالیانې دي، همیشه دغه د الله دیدنونه دي، همیشه د نیکانو خلکو سره ملاقاتونه دي، همیشه د هغه خپلوانو سره ملاقاتونه دي کوم چې جنت کې دي. پلار مور هغه چې تلي دي، هغه مشران، دا چې موږ به ځو، د دا ملاقاتونه بیا هلته کېږي. الله اکبر. د دنیا کې چې دا بیلتون راشي، ډېر غټ بیلتون وي، بیا سړی وایي زه جنت کې به یو بل وینو، بیا هم ډېره یاره پکې چې پته جنت کې به یو ځای کېږو که نه به یو ځای کېږو. کم یو به په جنت ته ځي، کم یو به نه ځي، د کم یو خاتمه به څنګه کي، کم به څنګه نه کي. نو الله دې موږ جنت کې یو ځای کړي. په هغه ځای کې دې الله موږ یو ځای کړي چې هلته نه ستړیوالی شتي، نه بغض او کینه شتي، نه تنګېده شتي، نه غمونه شتي، نه خفګانونه شتي، نه لالچونه شتي، نه دشمنیانې شتي، نه قتل و قتال شتي، نه دروغ او دوکې دړاکې شتي، نه د الله ناراضه کېده شتي. دا ټول اوچت نعمت دی. حدیث کې راځي که نه، الله به په خپله ووایي جنتیانو ته یو بل نعمت در کوم، هغه به ورته یا الله بل کوم نعمت راکړي، هر څه خو تا موږ له راکړو، وي هغه نعمت دا دی چې زه تاسو نه د همیشه دپاره راضي شوم، چېرته هم نه ناراضه کېږم. مطلب چې څه کوئ کوئ. تکالیف ختم شو، تکالیف کوم د عباداتو دا نه دي، هغه هلته څه شو ختم. بس اوس الله نه ناراضه کېږي چې څه کې کوه. الله دې موږ په هغه ځای کې یو ځای کې سره زموږ د مشران. اوس دې نه بعد رب العالمین یو بله خبره بیانوي. قرآن کې الله مثالونه ذکر کړي دي، او تاسو پته ده نږدې مثالونه ذکر شو. مثال د څه؟ د اور او د اوبو. دغه شان الله په مکی دور کې کوم صورتونه چې مکی دي، د جولا یا بعض خلکو ته جولاګۍ وایي، د جولا مثال ذکر کړی عنکبوت. رب العالمین
د مچ مثال هم ذکر کړی دی. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، د مچ مثال هم ذکر شوی. رب العالمین میږی هم ذکر کړی دی او رب العالمین مچۍ هم ذکر کړی دی. رب العالمین سپی هم ذکر کړی دی. رب العالمین خر هم ذکر کړی دی. د مثالونه الله بیان کړي دي. ما پرون وایي چې مثال الله زموږ د پوه کولو لپاره بیان او دا خبره وه چې بس منافقانو او مشرکانو اعتراض شروع کړو. ها رسول وسلم ته وي دا د الله خبرې دي. د الله خبرې داسې چې په هغې کې مثال د جولا او د ماشي او د مچ او د خر او د سپي بیانېږي. د الله خبرې خو یې ډېرې پاکې ډېرې اوچتې. اوس ګوره خبره څنګه ښایسته کړې ده. د الله خبرې خو ډېرې پاکې دي ډېرې اوچتې دي. هغې کې د مچ او د ماشي مثالونه بیانېږي. الله جواب ورکړو. ګوره نږدې د قرآن خبره وشوه. که تاسو د قرآن کې شکیان یې یو صورت راوړئ په شان د دې قرآن نو که خبره روانه ده نو رب العالمین د هغوی د یو اعتراض جواب هم کوي چې ولې الله دا مثالونه بیانوي او څنګه الله دا مثالونه بیانوي. نو دا اعتراض د هغوی په کمقلتیا دلالت کوي. خیال هم دی که نه دی؟ یو سړی که مثال په دې مخلوق کې د ماشي او د مچ او د سپي او د خر ورکوي د ده د خبرو قدر ورسره کمیږي؟ د دې سړي قدر کمیږي؟ نو دا خو د الله مخلوق دی. خالق که یو مخلوق په مثال کې ذکر کوي نو د خالق د خبرو قدر کمیږي؟ د اعتراض ته وګوره. بیا که څوک دا ووایي چې دا دومره سپک مثال ولي لکه دومره کمزوره ولي مچ ماشي غټ څه شی د الله خو غټ مخلوقات شته. نو جواب د هغې دا دی چې رب العالمین چې کم شی ذکر کوي که نه په کومه خبره موږ پوه کوي او یو مخلوق راته رایادوي که هغه سپکي نو په مثال کې یو سپک شی ذکر کېږي او که هغه دروني په مثال کې درون او دا فصاحت او بلاغت دی. پوه شوئ که نه؟ نو اعتراض د هغوی څه دی؟ فالتو دی. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا يقينا الله حيان كيد دين بيان كي يوم مثال مثلا ما بعوضا يوم مثال لرد ماشي فما فوقها يا داغين برا يا داغين زياد. ها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. بیا که خبر را لګوره چې قرآن په ترجمه او په تفسیر پوهېږي نو کوم ځای کې به ودرېږي کوم ځای کې نه پته به راته ولګي. اوس یو سړی تلاوت کوي نه پوهېږي په ترجمه او وایي ان الله لا يستحيي الله حیا نه کوي. دلته ودرېدو ودرېدل ته مناسب دي؟ نه ته به داسې ودرېږي ان الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. الله په مثال بیانولو کې حیا نه کوي. ان الله لا يستحي مطلب دی چې الله بالکل حیا نه کوي. نو د الله دپاره د حیا صفت ثابت دی لکه حدیث کې راځي که نه چې یو مسلمان الله ته لاس اوچت کړي الله له ترې حیا ورسي. خو بیا یاده که بار بار وینا ته ضرورت نشي. د الله چې کوم صفات هم بیانېږي دا ګوره د مخلوق دی په شان نه دي. ګوره حیا زمونږه او حیا د الله دې کې فرق دی. ها د هغه حیا کیفیت صرف چاته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی خو زمونږ په ایمان دی. نو الله حیا کوي او الله په بعضو کارونو کې ویناګانو کې حیا نه کوي. دواړه خبرې ثابتې دي. لکه قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې وی الله حق بیانولو کې حیا نه کوي. دلته وی الله په مثال بیانولو کې حیا نه کوي. هغه مثال که د ماشي یم الله پکې حیا نه کوي. ګوره د ماشي ډېر وړوکی دی ښه نو هغه کم سے کم ټول نه وړوکی چې کوم دی په حشراتو کې هغه ماشي هغه یې ذکر کړو. ماشي پرېږده فما فوقها که په وړوکوالي کې د دې نه زیاتي که په وړوکوالي کې د دې نه زیاتي نو د ماشي نه په وړوکوالي کې څه شی زیات دی؟
د دې ماشي د سپکوالي نه زیات وي څه شی دی ذره خو که موږ نږدې یو شی ذکر کړو وزر د ماشي غټ دی که وزر یې غټ دی ماشي فما فوقها او دا مثال بیان شوی دی حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله د الله په نظر کې د دنیا قدر د ماشي د وزر امره نه دی رب وایي زه حیا ګوره دغې کې هم نه کوم چې د ماشي د وزر خبره وکړم خو مثال بیانوی دی یا فما فوقها مطلب دا دی چې د هغې نه زیات یعنی د ماشي نه په بدن کې او په حجم کې زیات مچ غټ دی که ماشه مچ یا مچۍ او دې پسې بیا ځه الله دې کې حیا نه کوي ها دا مثالونه چې کله بیان شي الله اکبر نو ګوره مؤمنانو ته او ګوره هغه چاته چې هغوی نه مني فاما الذین آمنوا بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون انه الحق من ربهم نو هغوی پوهېږي چې بېشکه دا مثال حق دی د طرف د رب د دوی نه واما الذین کفروا هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون نو وایي هغوی ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه اراده کړې ده الله په دې مثال بیانولو سره خیال هم دی مؤمنان هغوی الله وایي هغوی ته پته ده چې دا حق خبري د الله دي ایمان یې پرې کافران څه وایي الله په دې څه اراده کړې ده نو ګوره ماذا سوال دی سوال ګوره یو د ځان پوه کولو دپاره یو په طریقه د استهزاء او د مذاق د دوی دا سوال ځان پوه کوي مسخره کوي دا وی الله څه مثالونه بیانوي سبحان الله د سړي د دې خبرې د سوال نه اندازه سړی لګوري چې سوال په څه نیت دی او د مخ نه هم پته لګي لکه اوس زه تاسو ته یم هسې چې ښه پې پوه شي زما دې دوو سوالونو کې به فرق پیدا کړي دی څه کوي یو سوال دا دی دی څه کوي دی څه کوي دې کې څه فرق دی یو سوالیه دی یو تپوس دی یو سوالیه دی دویم کې استهزاء دی نه ولې استهزاء تعجب دی بارک الله فیک اولنی کې ځان پوه کوم دی څه کوي یعنی زه جواب غواړم چې ما څوک پوه کړي چې دی څه کوي دی څه کوي تعجب یعنی ښه راته پته دی چې دا سړی څه دی راغلی دی خو تعجب مې وکړو دی راغی اوس مې پوه نه شوی دلته د دوی دا سوال داسې د ځان پوه کولو لپاره خو نه دی یو ټوکې کې والعیاذ بالله د الله په خبرو یاره په دې مثالونو الله څه اراده ده دا ولې الله بیانوي هر چې مؤمنان دي نو هغوی په دې باندې ایمان دی الله اکبر سورة عنکبوت کې الله وایي وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون الله وایي دغه مثالونه خو زه خلکو ته بیانوم خو پوهېږي پرې صرف د علم خاوندان هر سړی پرې نه پوهېږي نه هر سړی ترې فایده اخیستی شي کافران هغه ترې منکر شي او مؤمنان هغوی پې ایمان راوړي فاما الذین آمنوا لکه سورة توبه کې دي فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا د مؤمنانو سره ایمان څه شي سیوا شي واما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا او چې په زړونو کې مرض دی نو پلیتوالی ښه ډېر شي الله وایي یضل به کثیرا ګمراه کوي په دې سره ډېر خلک ويهدي به كثيرا او هدايت كي بدي سرديرتا وما يضل به إلا الفاسقين او نگمرا كي بدي سر مگرنا فرمان خلق بدي مثال سر دير خلق گمراه شي
او ډیر هدایت والا شي. هدایت والا څوک شي؟ مؤمنان هدایت یافته شي، د هغوی په هدایت کې زیاتې وشي، د هغه په ایمان کې زیاتې وشي. لکه زموږ د قرآن ته داسې وکړي نو څومره چې ته آیتونه اوري هدایت ډېرېږي، ایمان ډېرېږي، د کافرانو کفر او فسق او فجور ډېرېږي، نو هغوی ورسره ګمراه شو. نو دا اوس عیب په دې قرآن کې دی، په دې مثال کې دی، عیب په دې خلکو کې دی چې د دې قسمه خبرو اورېدو سره د هغوی ګمراهي ښه ډېره شو. وما يضل به الا الفاسقين، او نه ګمراه کېږي په دې سره مګر فاسقان خلک. لن تعرف د فاسق دا دی الخارج عن طاعة الله التارك لاتباع امره. فاسق هغه چاته ویل کېږي چې د الله د اطاعت نه وتلی، د الله خبرې ته غاړه نه ږدي، نه یې مني، دې ته فاسق ویل کېږي. نو فسق بیا په دوه قسمه شو، یو هغه فسق دی چې انسان د کفر ته اړوي، دویم هغه فسق دی چې کفر ته دې نه اړوي خو ته فاسق. لکه اوس یو مسلمان د عقیدې د توحید ده، ایمانی په الله او د الله په رسول او په دې ټولو ارکانو دی، خو ګناهونه کوي. فسق پکې شتي څه نه څه که نه، ځکه چې موږ فسق د الله نافرمانۍ ته وایو، خو کافر نه دی. الا دا که د فسق دغه مرتبې ته ورسي چې کافر کېږي پې، نو بیا دی په هغه اولني قسم کې پرېوتو. نو اوس کافران هم فاسقان دي، دي که نه دي؟ او په مؤمنان مسلمانانو کې هم فاسقان شتي، خو هغوی په لوی فسق کې پراته دي، دوی په وړوکي فسق کې پراته دي. اوس ګوره د دوی درې اوصاف بیانېږي، دا فاسقان څوک دي؟ الذين ينقضون عهد الله، هغه خلک چې ماتوي لوز د الله، من بعد میثاقه، وروستو د مضبوطوالي د هغې نه، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او پرې کوي هغه څه چې حکم کړی دی الله په هغې چې یودي کړی شي. ويفسدون في الارض، او فسادونه کوي بزمکه کې. اولئک هم الخاسرون، هم دا کسان هم دوی تاوانیان دي. درې صفات. اولنی الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، لوزونه چې کوم د الله سره کړي دي وروسته د مضبوطوالي نه، هغه لوزونه سره څه کوي؟ ماتوي. لوزونه د الله لړ موږ دا ویلی شو، لوزونه ماتول څه ته وایي؟ د څه چې ورته الله ویلي دي د کولو هغه نه کوي، او د څه نه چې منع کړي دي هغه کوي. دا لوز ماتول دي. او د ټولو نه لوی لوز چې الله اغستی دی هغه د توحید لوز دی. آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې رابشي قرآن کې به ذکر راشي، او موږ عام وخت ورځو کې ذکر کړی، الله د هر انسان نه دا لوز اغستی دی. الستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم؟ ټول ویلي دی او ته زموږ رب یې. نو دا هم لوز ماتول شو چې یو سړی به یې شرک کوي. دغه شان الله لکه بني اسرائیل مبارک کې وایي ما د بني اسرائیلو نه لوز اغسته، لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا، مور پلار سره به ښه کوئ، بندگی به صرف د الله کوي، دا لوزونه دي. او موږ داسې هم ویلی شو لکه څنګه چې ما په اوله کې ووایي لوز ماتول دې ته وایي چې د څه تا ته الله ویلي چې ویې که ته یې نه کې، او چې د څه نه یې منع کړی هغه کې، دا لوز ماتول دي. ځکه چې موږ چې کله دا وایو که نه لا اله الا الله، او موږ چې کله دا وایو ایاک نعبدو، نو موږ لوز کوو د الله سره چې یا الله چې د څه د کولو راته وایي هغه به کوم، او چې د څه نه دي منع کړی یم د هغې نه به ځان منع کوم. نو دا فاسقان چې دي دوی د دغې لوز لحاظ نه دی کړی. بیا په دې کې دننه لوزونه ماتول د خلکو سره هم راغلي، خلکو سره چې کوم لوزونه وکړي هغه ماتې، دا هم د فاسق سړي کار دی. دا خبره دې ځای کې شتي؟ کوم ځای کې را پیدا یې که؟ دا خو عهد الله دی، لوز د الله. نه دا خو د الله لوز مضبوطول دي. ويفسدون في الارض، دا کیدی شي دې له به راشو، دا هم دې کې دننه راتلی شي. خو دې ځای کې دا خبر راغلی الذین ینقضون عهد الله، کوم خلک چې ماتوي لوز د الله، نو د مخلوق سره چې لوز وکړي هغه به نه ماتې، فاسقان یې ماتوي. دا خبره دې کې دننه د څنګه موږ لږ ساعت مخکې ووایي چې لوز د الله سره دا شوی دی چې یا الله د څه نه چې دې منع کړی یم د هغې نه به منع یم، نو الله موږ د دې نه منع کړي چې لوزونه به نه ماتوي، او د مات کو.
اوس به ورسېدی که نه دې کې ژور سوچ پکار دی دې له ښه اول د الله توفیق پکار دی او بیا ښه تیز دماغ ښه ویښ زړه او ښه مضبوط بدن او ښه کافي وخت او ښه قرباني نو چې دا هر څه سړی وکړي نو بیا د الله په کلام باندې څه نه څه پوه شي د الله په کلام باندې بیا څه نه څه پوه شي موږ خو دغې ته پراته یو که چېرته الله دې سینې ته دغه شان رواچولی چې سهار اجازه د شپې ودی او سهار شیخ القرآن جوړ شوی موږ دغې ته پراته یو که چېرته داسې یو کرامت د چا راښکاره شو نو دا خبره ګوره په دې کې دننه پرته ده خو چې کله به کې سړی الله په توفیق سره سوچ وکړي بل صفت د دوی څه بیان شو او پرې کوي هغه څه چې الله ورته امر کړی دی چې دا پیوس که دا یو که دا یو ځای که او ده پرې کړي دي نو په دې کې دننه اولنۍ خبره دا راله دوی پرې کوي هغه رشتې د کومو رشتو د یو کولو چې ورته الله حکم کړی دی فسق دا هم دی ښه لکه رور سره مې نه لګي تره سره مې نه لګي پلاني سره مې نه لګي علاني سره مې نه لګي نه ورځم ختمه بلکل ختم الله وی نه ختمې به نه الله خو وی رشته پاله دی پرې کوي دا دې کې دننه راغی یا د ایمان رورولي د ایمان الله وی مؤمنان رونه دي او دی د مؤمنانو سره دوستي نه کوي د الله دپاره دوستي نه کوي نو دم پرې کړو هغه څه چې الله پې امر کړی چې یې وی کوي په دې کې دننه لنډه ده چې د الله ټول احکامات راغلي الله ویلي دي هسې ده یو مثال ولا الله ویلي دي ځان وتړئ قرآن پورې ځان وتړئ حدیثونو پورې مطلب عمل پې وکړئ دته ځان پرېږدو ځان پرې کول څنګه دي عمل پې نه کوي دا په دې کې دننه راغلي دریم صفت ذکر شوی دی ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې د فساد تفصیل ما بلو ذکر شوی چې فساد څه ته وایي الغرض فتنې جوړول هر قسمه ګناه فحاشي شرک دا ټول په فساد کې دننه راځي نو څو صفات ذکر شو درې کم کم لوزونه ماتئ د الله امرونه پرې کوي په ځمکه کې فساد کوي اوس ګوره ابو العالیه رحمه الله وی ست خصال من المنافقین د منافقانو شپږ خصلتونه دي دا یو اثر دی اذا حدثوا کله چې خبرې کوي دروغ وایي واذا وعدوا اخلفوا او کله چې لوز وکړي ماتوي واذا اؤتمنوا خانوا او کله چې ورسره امانت کیدي خیانت کوي ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه او لوز د الله پرې کوي د دې ځای نه دا خبره اخیستې وقطعوا ما امر الله به ان يوصل او د څه د یو کولو چې الله ویلي دی هغه پرې کوي وافسدوا في الارض او په ځمکه کې څه کوي فساد کوي دې نه به ځان لرې ساتي اولئک هم الخاسرون دا خلک هم دوی تاوانیان دي تاکید هم دوی تاوانیان دي تاوان دا دی اصل کې ها بیا فایده ده که بله دا ډېره اهمه فایده ده تاوان په درې قسمه دی تاوان په درې قسمه دی کله د کفر د لاسه تاوان دی کله د ګناهونو د لاسه تاوان دی او کله د مستحب کار پرېښودو تاوان دی زه به ستاسو پوه کړو ټول نه لوی تاوان د کافر دی ځکه چې کفر یې چې کله وکړو خبره ختمه شو دنیا و آخرت یې تباه و برباد شو دا لوی تاوان دی دویم تاوان هغه مسلمان ګناهګار کوي لګیا دی ځان د عذاب حقدار کوي الله ناراضه کوي نو دیم په تاوان کوي دریم هغه تاوان چې یو مسلمان ګناه نه ده کړې خو مستحب کار یې پرېښود چې کول یې پکار یو عبادت دی مستحب دی نفلي دی ده پرېښود نو په دې کې څه تاوان شو اجر نه محرومه شو
بیا د دې ژوند څه پته لګي، بیا د دې بدن څه پته لګي، د دې ځوانۍ څه پته لګي، د دې مال څه پته لګي. د ځان محرومه کو. د 3 قسمه تاوان دي او په دې کې لوی تاوان د کفر د تاوان دی. بیا پسې ګناهونه، بیا پسې مستحب کار پرېښوده. او ځکه ګوره زار شم د الله د دې خوږو خبرونه. الله وی ان الانسان لفی خسر، انسان په تاوان کې پروت دی. ټول انسانان په تاوان کې دي. هغه تاوان وګوره په دې 3 کې یو دی. چا کفر کړی دی، چا الله منلی دی، مسلمان دی، ګناهونه کوي، چا مستحب عبادت پرېښودي. نو د دې تاوان نه د بچ کېدو لار هغه دا ده چې موږ پوره د الله په احکاماتو عمل وکړو او ژوند د قرآن او د حدیث په رڼا کې هغه تیر کړو. سبا به انشاءالله شروع کوو د 28 آیت نه. رب العالمین دې موږ د هر قسمه تاوان نه وساتي. الله رب العزت دې موږ د فاسقانو د دغه بدو صفاتو او خویونو نه لرې ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.